اولنی سوال دا د یو ورور دی وایي چې د یو سړي نه د ماښام مونځ قضا شوی پاتې شوی او دی جومات ته لاړ شي او جمع د ماسخوتن د مانځه ولاړی نو د ماښام مونځ په دې امام پسې کولی شي او که نه ځکه چې نیتونو کې خو اختلاف راغی د ده نیت هغه د ماښام د مانځه دی او د امام نیت هغه د ماسخوتن د مانځه دی الجواب دا مسله څو پیرې بیان شوې ده ښه تفصیلا سوالاتو جواباتو کې هم عامو درسونو کې هم بعضو علماو دا ویلي دي وي دا نه کېږي ولې بعضو علماو دا ویلي دي وي دا نه کېږي وجه څه ده چې نه کېږي وایي ځکه چې نیت د مقتدي یو دی او د امام بل دی او حدیث کې راځي چې انما جعل الامام لیؤتم به امام خو د دې لپاره دی چې تابعداري وشي او تا په نیت کې تابعداري ونه کړه دا د بعضو علماو رایې ده او نور علما وایي او دا راجح قول دی او مضبوط د دلیل په رڼا کې چې دا کار بالکل روا دی او د ماښام مونځ کیږي د دې مقتدي اوس که څوک دا ووایي چې د حدیث کې راځي چې مقتدي به د امام تابعداري کوي نو دا تابعداري په کارونو کې ویلی تابعداري په نیت کې نه کیږي نه تابعداري په وینا کې کیږي لکه ویناګانې منځه کې موږ اذکار وایو امام ته زموږ نه زیات اذکار یاد دي ته یې تابعداري کړې ده تا خو نه ده کړې ته صرف سجده کې سبحان رب العلا وایې او هغه په سجده کې نورې دعاګانې مو وایي ته په رکوع کې صرف سبحان رب العظیم او هغه نورې دعاګانې مو نو تا خو تابعداري نه ده کړې دغه شان کله چې موږ سري مونځ کوو پټ مونځ چې هغې کې قرت په پټه کېږي تا سوره فاتحه ووي او بیا دې پسې یو لنډ صورت ووي امام سوره فاتحه ووي هغه هم یو صورت ووي ستاسو دواړه یو شان صورتونه ویلي دلته خو هم د امام تابعداري نه دی شي تابعداري په نیت کې او په ویناګانو کې نه کېږي تابعداري کېږي په څه کې هغه په افعالو کې کارونو کې لکه امام رکوع لځي ته به رکوع لځي امام سجدې لځي ته به سجدې لځي امام ودرېږي ته به ودرېږي امام کینی ته به کینی په دې کې تابعداري کېږي ښه د یو امام نیت هغه دا دی چې دا مونځ د الله دپاره نه کوي ته هم د ده تابعداري کوې په دې نیت کې چېرې زه هم د الله دپاره نه کو نه د نیتونو کې تابعداري نه کېږي او نه لازم ده په دې دلیل الحمدلله بې دلیله خبره نه دلیل هغه دا دی دو دلیلونه پې ذکر کوو اگر که دین هم زیات شي یو د معاذ بن جبل رضی الله عنه قصه ده جابر رضی الله عنه وی معاذ بن جبل با كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر هغه به د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې مونځ وکړو د ماسخوتن ده د رسول صلی الله علیه وسلم سره به په جمع کې د ماسخوتن مونځ وکړو ثم يرجع الى قومه بیا به خپل قوم له لاړ فیصلي بهم تلك الصلاه نو د ماسخوتن په منځ کې به د هغوی امامتي وکړه د خپل قوم امام نو دلته د فرضي مونځ خو شوی دی په مسجد نبوي کې خپل قوم له چې د امامتي ورکوي نو نیت د نفل مونځ دی نفلي مونځ دی او د قوم نیت ته څه دی هغه د فرض دی اوس که دا کار ناروا وی نو بیا خو د رسول وسلم غلی کېدو نه لکه څنګه چې د دې معاذ بن جبل یو پیر شکایت راغلی و رسول وسلم ته چې دی مونځ ډېر اوږدی رسول وسلم بیا زورنه ورکړې ووي تاسو د مانځه نه خلک تروئ که څه کوئ نو کوم پیغمبر چې په دغې رد وکړو هغه به په دې هم رد کړی چې معاذ تا کومه قصه شروع کړې ده دلته موږ سره د ماسخوتن مونځ کوو بیا قوم له امامتي هم ورکړي نو د دلیل دی په دې باندې چې دا کار دا صحیح یو بل دلیل پې دا د ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی
چې رسول صلی الله علیه وسلم جمع کړې وه مسجد نبوي کې دې کې یو سړی ولیدو چې یوازې یې لمونځ کوو وروسته راغی یوازې ځان له ولاړ رسول صلی الله علیه وسلم وی علی رجل یتصدق علی هذا فیصلی معه داسې څوک نشته چې به دې سړي صدقه وکړي او د ده سره لمونځ وکړي یعنې د ده سره په ده صدقه څنګه وکړي ده سره به ودرېږي د جمع لمونځ به شي ده ته به ثواب ډېر میلاو شي دا صدقه شوه یو روایت کې داسې هم راځي ایکم یتجر علی هذا څوک به ده سره تجارت وکړي فقام رجل فصلى معه نو په هغه کسانو کې چې یو پرې لمونځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره کړی دی هغه پاسېر د هغه سره ودرېد نو ګوره د دغه کس نیت فرض مانځه دی دا چې ورسره ودرېد د نیت د څه دی نفل دی دلیل دی په دې باندې چې نیت که د مقتدي او د امام بدلي نو ده څه نقصان نه کوي ښه اوس راځو بلې مسلې له هغه ده صحیح شو موږ خو ماښام لمونځ په هغه امام پسې کولی شو چې هغه د ماسخوتن کوي خو د درېیم رکعت نه بعد بیا څه کوو ماښام لمونځ خو به وکړو امام څلورم ته پاسي دې کې دوه طریقې هغه ښویې شوي دي یو دا ده چې ته به درېیم رکعت وکړي او بیا چې کله امام څلورم ته پاسېږي ته به نه پاسې ته به کښېنې ته به ناستې چې کله امام آخرنۍ قاعده باندې کښېناستو او سلام یې ګرځو ته ورسره سلام وګرځي یو دا طریقه ده دویمه دا ده چې ته سلام وګرځېدې درېیم رکعت نه بعد تحیات وې سلام وګرځي او بیا په دې څلورم رکعت کې د هغه سره شریک شي په نیت د ماسخوتن د مانځه خو د دې نه د اولنۍ غوره ده دې کې احتیاط هم دی او هغه غوره ده چې یو سړی انتظار وکړي امام سلام وګرځو ته ورسره سلام وګرځو بیا پاسه ماسخوتن لمونځ وکړه خو نه که څوک داسې ونه کړي او دا بله طریقه باندې عمل وکړي نو عمل یې روا دی خو دومره ده چې دا اولنۍ طریقه ډېره غوره ده یو سړی به وایي چې ولې دا اولنۍ غوره ده دې له ته په څه دلیل غورهوالی ورکړي هغه په دې چې دې کې د امام تابعداري ډېره ده د جمع نه ونوتو او انتظار یې وکړو تر دې چې امام سلام وګرځو دا ورسره سلام وګرځو دې کې تابعداري ډېره راځي نو دا غوره ده د دې بلې څه نه دې بلې طریقې نه والله اعلم